په دې وروستیو کې دغه ځای د ډېر هیوادوالو پام ځان ته راړولی دی. د چکر لپاره راځي، تفریح لپاره دلته راځي. هغه امکانات چې باید برابر وي متاسفانه نه دي برابر او حکومت دغې برخې ته د خاص توجه نه ده کړې. یعنې ما داسې یو موسم داسې یو حالات د دې ماحول ولیده چې ساعت کې وریځ 15 دقیقې بعد 15 دقیقې بعد باران. توجه چې باید دې چمن ته وشي ځکه دا خو ملي شتمنۍ دي، ساتل پکار دي، د حفاظت پکار دی. موږ چې ګورو ماشاءالله دغه میده لرګي سخت زیات پراته دي، نو دغه د دې فرش دغه د چمن چې د ښکلا یو څه کموي. واقعا ښه موضوع ته د اشاره وکړه. دې ته یو کس، دوه کسه، درې کسه مشخص کړي چې دغه د نظافت دپاره. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خوږو او درنو لیدونکو، د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د وزیرو پانګوچم ته د 6 ساعته مزل څخه وروسته راورسېدو. په دغه سفر کې موږ سره خوشبختانه باید بیا هم ووایم چې د همیشه بهار یوټیوب چینل مسؤل ذکر الله عمري صاحب، ترڅنګ ریاض مومن صاحب چې زموږ تکړه کامرمین دی هم ګډونوال دي. موږ 6 ساعته مزل وکړې او بالاخره پانګوچم ته راورسېدو. ډېری هیوادواله به په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ځای انځورونه، ښکلې ویډیوګانې کتلې وي. نو ماشاءالله واقعا چې دغه ځای ډېر په زړه پورې او ښایسته ځای دی، طبیعي ښکلاوې لري، منظرې لري. تاسو دغه ځای ګورئ چې په شین فرش پوښل شوی دی، ترڅنګ دلته د نښترو ونې دي، ترڅنګ غوزان پیدا کیږي، همدارنګه دلته جلغوزي هم پیدا کیږي. نو ښایسته منظرې لري دغه ځای، طبیعي ښکلاوې لري. خو دلته یوه عمده ستونزه چې وه هغه د سړک وه چې سړک یې ډېر زیات خراب او په دې وروستیو کې دغه ځای د ډېر هیوادوالو پام ځان ته راړولی دی. د چکر لپاره راځي، تفریح لپاره دلته راځي. خو دلته هغه امکانات چې باید برابر وي متاسفانه نه دي برابر او حکومت دغې برخې ته د خاص توجه نه ده کړې. نو په لومړیو کې زموږ دغه هیله ده تر څو حکومت دغې برخې ته توجه وکړي او دغلته چې دی پانګونه وکړي، هوټلونه جوړ شي، کوم چې سیلانیان دغلته په چکر راځي هغوی لپاره تفریحي ځایونه جوړ شي، تر څو پکې شپې وکړي. نو اوس موږ راغلي یو، تاسو ګورئ چې دلته هوټلونه نشته دی او موږ په یوه څنډه کې ګرځېږو دغسې. نو دشته غوندې ساحه ده خو ماشاءالله ډېره ښایسته ده. که دغلته پانګونه وشي او په معیاري شکل جوړ شي، زه مطمئن یم چې خلک به نورو ولایتونو ته بیا نه ځي، ضرور به دلته راځي خوږیاڼو ته، ځکه یو څه نږدې هم ده او هوا یې هم ښکلې ده. نو عمري صاحب ما سره تر څنګ ولاړ دی، دا به هم راته د دې ځای په اړه خپل نظریات شریک کړي چې څومره دا دلته خوشحاله دی. د به هم ډېر سفرونه کړي د ګران هیواد افغانستان مختلفو ولایتونو ته او د دې په اړه به هم راته ووایي چې دا ځای څومره ښه او ښایسته دی. عمري صاحب سلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مننه، ژوندی اوسئ، کور ودان ته اوسئ، خوشحاله اوسئ.
ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایې چې ته خو به ډېرو ولایتونو ته لاړ شوی، ښایسته منظرې ښکلاوې به دې کتلي، اوس دغه د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند پنګو چم ته راغلې، دا ځای هم تاسو ولیدو، هوا هم تاسو ولیده، طبیعي منظرې هم تاسو ولیدې. د دې ځای په اړه ستا نظریات او څرګندونې څه دي؟ واقعا چې د ستاینې وړ دی چې هر څومره یې وستایو هم لا زیاته ده. ځینې دوستان وایي چې نورستان، واقعا نورستان دی، لیکن دا د نورستان نه هم کم نه دی. ورو به مخکې ځو، راځئ. نو متاسفانه چې دغه د ترانسپورتي مشکلاتو د اساسه دغه سړک یې ډېر زیات خراب دی. موږ وایو که دا د نورستان سړک خراب دی، خو نه، د نورستان د سړک نه دی دا سړک ډېر خراب دی. که چېرته دغه زموږ ورونه دغه غټ تجاران دغه ځای کې پانګونه وکړي، وغواړي چې دغه ځای ته ښکلا نور هم زیاته کړي، دغه د سړک په هکله باندې همکاري وکړي، بالخصوص زموږ امارات اسلامي هم ورسره باید لاس په لاس کومک وکړي. نو انشاءالله چې نور ځینې خلک وایي چې ښار د پاریس دی. بېشک ښار د پاریس زه دغه یو د بنګو چم پې نه ورکوم. بېشکه هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. بلکل موږ ته کشمیر دی، د پنګو ښکلي چمنونه. آفرین. نو واقعا چې د ستاینې ځای دی، خدای دې وکړي چې دغسې نور دوستان هم دغه ځای ته چکر لپاره راشي او د دغه چکر نه د خپل د ژوند نه خوند واخلي. په همدې هیله موږ چې ګورو ماشاءالله منظرې خو بیخي په زړه پورې دي، ځکه نختر دی، چمن دی، شین ډېر زیات په زړه پورې دی. خو دلته به یوه خبره تر ټولو هغه دا ښه ده چې د دې ځای هوا بیخي ډېره یخه ده او ځانګړې ده. دلته اکثره کوم هیوادوال چې په چکر او تفریح راغلي نو هغو بار دا یادونه کوي، دلته کله هم شپه کوي نو باید ټوله شپه اور ولګوي یا ځان سره 2 یا 3 کمپلې راوړي. نو موږ او تاسو انشاءالله که خدای کول شپه به هم دلته وي. که موسم په اړه ته راته ووایې چې موسم به څنګه وي ستا په نظر باندې؟ واقعا چې موسم موږ خو یو څه موده مخکې داسې 125 ورځې مخکې د نورستان په سفر هم تللي وو، خو خلکو وی چې د نورستان هوا ډېره سړه ده. خو نه، زه چې انشاءالله ګورم زموږ د خپل د خوږیاڼو پنګو چم واقعا هوا یې ډېره سړه ده، ډېره زیاته یخه ده. که چېرته احیانا سیلانیان د شپې د خوا نه دلته پاتې شي نو دی مجبور مکلف دی چې 2 کمپلې د ځانو سره دلته راوړي، ځکه دلته د شپې هوا ډېره سړه ده. بالکل. او دغه نن چې موږ دلته را رسېدلي تقریبا داسې فکر وکړه چې 11 بجې به وي، زیاته کم 11 بجې. نو تر دغه اوس ساعته پورې یعنی ما داسې یو موسم، داسې یو حالات د دې ماحول ولیده چې ساعت کې ورېځ، 15 دقیقې بعد 15 دقیقې بعد باران، 15 دقیقې بعد د پرخې حالات، 15 دقیقې بعد داسې یو ګردونه راشي. عمري صاحب بخښنه غواړم، اوس هم ګرد روان دی، دغه هم هیوادوالو ته ښکاره کړو. دا اوس هم روان دی، تاسو ګورئ چې دا اوس هم ګرد دی. نو 15 دقیقې بعد موسم ناڅاپي دغه چینجېږي، باران یا بیت اسمان صاف، باران یا بیت صاف. دا خبر خو شک نه لري. نو الله دې وکړي چې موږ او تاسې دوستان دغه ځای ته نور هم هڅه وکړي او د دغه ځای نږدې نه لیدنه وکړي. ډېره مننه. عمري صاحب مخکې ما د یوې خبرې یادونه وکړه که نه، ما وایي چې کله د هیوادوال یا دې د ځایي خلک چې دلته د خس کوي یا لرګي کوي، دلته خو ماشاءالله لرګي ښه پرېمانه دي، خو یوه توجه چې باید دې چمن ته وشي، ځکه دا خو ملي شتمنۍ دي، ساتل پکار دی، د حفاظت پکار دی. موږ چې ګورو ماشاءالله دغه میده لرګي سخت زیات پراته دي، نو دغه د دې فرش دغه د چمن چې د ښکلا یو څه کموي.
واقعا ښه موضوع ته د اشاره وکړه چې دا خلک د لرګو د مشکلات نه لري، لنډه مشکلات نه لري، لیکن د دغه نظافت ته پانګو چم مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی څوک چې د دغه ځي امنیتي پروګرامونه مخته وړي او د دې ساحې امنیت یې نیولي. دوی باید دې ته یو کس، دوه کسه، درې کسه مشخص کړي چې دغه د نظافت دپاره دغه د کیدای شي تاسو ته به شاته ښکاري یا به مې لیدلي وي. اوس هم ښکاري فرش کې نو میده لرګي پراته دي. نو که دغه چېرته نظافت وشي، پاک شي، نو واقعا چې نور هم ښکلا زیاتېږي د دې چمن. مومن صاحب ته هم ستړی مه شئ، که څه غوښتل لرئ، کوم نظریات لرئ، ستاسو خوښ شو، مهرباني. ډیره مننه. لومړي سر کې رئیس صاحب ته ښه راغلاست وایم، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډیره مننه. کوم لیدونکي چې موږ څاري هغوی ته هم ښه راغلاست وایم. نو ډیره زیاته مننه کوم په لومړي سر کې د خپل رئیس نه، د همیشه بهار رئیس نه، دا موږ ته دغسې زمینې برابروي چې تر څو موږ سفرونه وکړو، خپل هیوادوالو ته دغسې ښایسته مثال منظرې وښایو، ښکلې ساحې ورته وښایو. نو ډیره مننه کوم له خپل د چینل رئیس څخه چې دغسې سفرونه موږ ته برابري. نو تاسو ټول معلومات لیدونکو ته ورکړه چې ماشاءالله پانګوچ هم واقعا چې ښکلې ساحه ده، ښکلې سیمه ده. نو چې څومره صفت یې وکړو بیا هم کم دی. نو په لومړي سر کې به دغه یادونه زه هم وکړم چې دغه د نظافت په برخه کې باید ټول دغه ته توجه وکړي تر څو دا نظافت چې تر څو مراعات نشي دا د دې ځای ښکلاوې نور هم خرابېږي. ځکه چې دا چمن دی، د چمن کې دومره دغه کثافات چې دلته مثال اوس مونږ ګورو، نو دا ټول د دې منظرې هغه ښکلاوې خرابوي. نو بله خبره دا چې هغه کوم ملي شتمن چې دي، زمونږ کوم هیوادوال چې دي، شتمن چې دي، نو هغوی باید دغه ځای ته باید توجه وکړي. دلته باید یو څه پانګونه وکړي. باید دلته هوټل نشته، د شپې ځای نشته، او زمونږ اکثره هیوادوال چې دغلته راځي نو د ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي. نو باید دغه کارونو ته باید متوجه شي. دغه د سړک ستونزه ده رئیس صاحب چې تاسو پخپله ولیدله چې ډېره غټه عمومي ستونزه همدا ده. بله دا چې د دې ځای هغه اوسېدونکي چې مونږ سره خبرې وکړلې، نو د دې ځای هغه کلینیک تر اوسه یو هماغه خپله ولسوالۍ کې فعال دی، نور سیمو کې هېڅ دغه د کلینیکونه فعال نه دي. واقعا چې یو مریض دلته مثال چې دلته یو مریض پیدا شي، نو تر څو چې دوی هغه ولسوالۍ ته رئیس صاحب رسوي، نو هغه کېدای شي له منځه لاړ شي. نو دا عمومي ستونزه همدا ده. بله ستونزه دا ده چې د دې ځای ساحې مکتب تر اوسه فعال نه دی. که فعال هم دی، هغه مکتب دغه نه لري، معلم به نه لري. نو دغه غټه ستونزه ده چې دغه ته باید زمونږ چارواکي باید توجه وکړي. نو زما پیام دا دی، نو کوم خبرې چې وي همدا زما ټول پیام مې همدا دی چې باید دې ته باید توجه وشي. ډیره زیاته مننه. په همدې هیله چې مرکزي حکومت ترڅنګ چارواکي پانګوچم ته ځانګړې توجه وکړي، دلته پانګونې وکړي. انشاءالله زه مطمئن یم که چېرته هم دلته د خلکو لپاره زمینې برابرې کړي، هغه مصرفونه کومې پانګونې چې دوی کوي انشاءالله ډېر ژر به بیرته پوره کړي. ځکه دا ځای ډېر ښکلی دی او زیاتره خلک کوشش کوي تر څو طبیعي منظرو ته لاړ شي، طبیعي ښکلاو ته لاړ شي، یخ موسم ته لاړ شي. او دغه ځای ماشاءالله په هر څه باندې بیخي مالامال دی او هر څه دلته ښه پریمانه دي، لرګي، یخه هوا او طبیعي منظرې. نو مخکې مې چې یادونه وکړه ګرد، تاسو ګورئ چې بیا ګرد ډېر زیات ښکته شو
او دې سره یو څه تیاره هم خپره شوه. نو موسم دلته 15 دقیقې بعد بدلیږي دغسې. نو باوري صاحب دغه ساحه ټول لیدونکو ته وښایه چې تر څو دغه لیدونکي وګوري. دغلته اوس فی الحال هغه تاسو خپله ګورئ په انځور کې ګورئ چې دغلته ګرد ښکته شو. نو دلته ساعت دقه په دقه هغه سیستم بدلیږي. نو باران کیږي، بیرته اسمان بیرته صاف شي، بیرته وریځ شي. دغه ساحه چې دی ماشاءالله ډېره سرسبزه ساحه ده او ډېر ښکلې ساحه ده. نو زمونږ سیلانیان چې راځي دغلته نو د دې ځای څخه ډېر خوند واخیسته. واقعا چې ما خو ډېر ترېنه خوند واخیسته. نو تاسو د عمري صاحب هم خبرې واورېدلې چې دا هم ډېر خوند دغه ځای څخه واخیستلو او هغه کوم پیام یې چې ورکړه واقعا چې دغه کومې ستونزې چې دي عمري صاحب تاسو ته یادونه وکړه. نو باید کوم ملي شتمن چې دي باید دغه ته توجه وکړي. ډېر زیاته مننه بیا هم له تاسو دواړو څخه ذکر الله عمري صاحب او ریاض مومن صاحب. نو موږ غواړو چې دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسوو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسو خوښه شوې وي. که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما یې د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. اکثر هغه مسافر چې همدا مهال د هیواد څخه باندې دي زموږ د دې خپرونې لینک هغوی ته ولېږئ تر څو هغوی هم په خوږیاڼو کې بیا د پنګو چم دغه ښکلې نندارې وګوري. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه.